له طالبانو دوه د خوشحالۍ او انصاف خبرونه. په افغانستان کې د وړو او د سیم کارتونو د کریډټ بیې معلومې شوې. دا چې د کریډټ کارتونو په اړه څه پریکړه شوې ده، دغه مهمه موضوع په همدې ویډیو کې وګورئ. قزاقستان افغانستان ته د 15,000 ټنه وړو د ورکړې ژمنه کړې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي د رئیس الوزرا له مرستیال ملا برادر سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او نورو اړوندو مسایلو بحث شوی دی. قزاقي لوري ډاډ ورکړی دی چې دوی تر خپلې وسې د افغانستان ترڅنګ درېږي او بشري مرستو ته به ادامه ورکوي. په دې لیدنه کې د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي ملا برادر ته د 15,000 ټنه وړو د مرستې سند هم ورکړی دی. قزاقستان ویلي دي چې ژر به افغانستان ته د دغه وړو د لیږد بهیر پیل شي. بلخوا بیا ښه خبر دا دی چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د موبایلونو له کریډټ کارتونو 10% مالیه اسلامي امارت ته راځي او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې پوره شفافیت رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر افغانانو له کریډټ کارتونو د مالیې ګرځولو نامعلوم برخلیک او د مخابراتي شبکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی و. تازه طالبانو ویلي دي چې له کریډټ کارتونو د مالی ګرځول دوی ساري او دغه پیسې دوی ته جمع کیږي، خو دوی هڅه کوي چې دغه چاره تر پخوا هم شفافه کړي او وکولی شي چې ګرځول شوي ټولې پیسې د دولت حساب ته لاړې شي. د یادونې وړ ده چې د سلام مخابراتي شبکې چې د لنډې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډولي وو بیرته فعاله شوه او اسلامي امارت ویلي دي چې فعالیتونه به یې تر پخوا ښه کړي. له تاسو ډیره مننه چې د دې ویډیو تر اخره لیدونکي وئ. تاسو هم خپل نظرونه را سره د کریډټ کارتونو په اړه په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا مو الله مل ښه وخت ولرئ.